سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. محمد حنیف اتمر او رحمت الله نبیل نن د راتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره خپله نوماندي اعلان کړه. ښاغلي اتمر محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه غوره کړي دي. له دې سره سم ښاغلي نبیل مراد علي مراد د لومړي مرستیال او مسعوده جلال د دویمې مرستیالې په توګه ټاکلي دي. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې لړۍ د مرغومې له 14مې پیل شوې او تر دې مخکې اتو تنو چې عبداللطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، سید نورالله جلیلي، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومي، فرامرز تمنا او محمد شهاب حکیمي دي په دې بهیر کې نوملیکنه کړې ده. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی تېره ورځ د 4 ورځني سفر په موخه پاکستان ته ورسید. په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي زلمی خلیلزاد به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو او مذهبي مشرانو سره د افغان سولې بهیر په اړه خبرې وکړي. له دې سره سم ولسمشر غني هم تېره ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې په دغو ټلیفوني خبرو کې همداراز دواړو لورو یو بل ته د سفر بلنه هم ورکړه چې د دواړو خواو لخوا منل شوې ده. له دې سره سم افغان حکومت وایي افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او په دې برخه کې ټولیزو همکاریو ته اړتیا ده. د ملي امنیت سلاکار او د څارګر ملي ادارې لوی مشر تېره ورځ د چین، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قرغیزستان له سفیرانو سره په کتنه کې همداراز د سیمه ییزو همکاریو پر پیاوړتیا هم بحث کړی دی. د یادو هیوادونو سفیرانو هم له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغان حکومت د هڅو ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې له افغانستان سره په دې اړه هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت غړو په هیواد کې د اوربند او د سولې ټینګښت په موخه تېره ورځ په کندهار کې لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له استازو طالبانو او افغان حکومت ته وغوښتل چې د سولې د راوستو په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. دوی همداراز په یو پریکړه لیک کې له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې له دوی سره د سولې په موخه وګوري. د یادولو وړ ده چې د سولې ولسي حرکت لومړی له هلمند پیل او بیا د همدې غوښتنې د پوره کولو لپاره د هیواد لویو ښارونو ته پلی تګ هم وکړ او اوس دغه خوځښت غواړي چې د هیواد په لویو ښارونو کې د سولې او اوربند لپاره لاریونونه وکړي. په بدخشان کې د واورې برفکوچ له امله 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار وایي په دې پیښه کې چې تېره ورځ د راغستان ولسوالۍ په زرنداب سیمه کې رامنځته شوي 3 نور کسان هم ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د درنې واورې ورېدنې له امله دغه ولایت له مرکز سره د یو شمېر ولسوالیو لارې هم بندې شوي دي. او په لوګر کې د اسیا بنسټ لخوا 400 ښځینه زده کوونکو ته ژمني کورسونه پیل شوي دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد کورسونه د مرکز پل علم په ګډون په 4 ولسوالیو کې بېوزله زده کوونکو ته جوړ شوي دي. دغه ژمني کورسونه د نجونو په ښوونځیو کې جوړ شوي او هغه زده کوونکي د ځان لپاره ډېر ګټور بولي چې کورنیو په شخصي کورسونو کې د زده کړو اجازه نه ورکوله. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.